درې مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. په دې ویډیو کې زما اشاره مهمې نقطې ته ده چې یو کار په قصدي توګه نه کول. د مثال په توګه موږ چاته وایي تا ولې زما تلیفون یا موبایل مات کړ. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: واغوم hast du mein Handy kaputt gemacht. ولې دې زما تلیفون مات کړ. موږ بیا چاته وایو چې کوم کار موږ قصدا نه وي کړي، دا ما په قصدي توګه نه ده کړی. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Absicht وایي قصداً. دوستانو کله چې موږ چاته وایو زه به تا ته بل واخلم، زه به تا ته بل واخلم، مطلب موبایل څنګه وایو په کمنټ کې ولیکئ. जगा जी